بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دلته کې نن د درود ویلفیر ارګنایزیشن د طرفه په دربند ویلیج کونسل کې موجود یو. دلته کې یو ځای دی د شینلي په نوم یې باندې یادیږي چې دلته کې یوه کورنۍ وه چې هغو چې کوم دی بالکل لکه د غریبانو وسې نه و، د کور کوم چردیوري وه هغه دیوال یې نه و، نو مختلف قسم ته ځناور هم کور ته وتی ننوتو راوتو، پردې یې لګولې وې. تاسو به موږ سره ویډیو کې ګورو هم. او الحمدلله د درود ویلفیر ارګنایزیشن کومه اداره د دې سره دغو رابطه وکړه او نن باقاعده طور پر موږ ورباندې خپل کار شروع کړی دی. انشاءالله ان قریب دا کوم دیوال دی دا به کمپلیټ شي او موږ خدمات چې کوم دي هغه چا نه پټ نه دي. په دې ډسټرکټ کې تقریبا 4 کاله وشولو چې موږ د علاقې خدمت کوو، چې په هغه کې غریب سره مدد کول شولو، هغه ته راشن چول شول، یا همدارنګې روژې کې افطاري دسترخوان شو. نو نن چې کوم دی موږ دا کار باقاعده آغاز شروع کړی دی او انشاءالله تاسو موږ سره اوسئ. غواړم چې د دې علاقې مشر هم در سره خبرې شریکې کړي. بادشاه صاحب تاسو هم موږ کتونکي څومره هم دي هغو سره خپلې خبرې شریکې کړو. د نن کار حوالې سره څنګه روان دی او انشاءالله څو ورځو کې به کمپلیټ کېږي او تاسو څه کوم احساسات یې موږ سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله بھائی ښه ډیټیل سره خبرې وکړې. د خو ټولو نه اول د کوم درود ویلفیر تنظیم دی هغه ډېره شکریه ادا کوم. یا د منهاج بھائی یقیني خبره یې لکه دا شی کېږي دا د ډېر زړه او د اخلاص سره دا شی کېږي. څوک چا دپاره منډه وایي درړه وایي، خپل وخت خپل مال او خپل جان لګوي، نو دا ډېره غټه قرباني غواړي. بیا زه د عبدالله بھائی ډېره شکریه ادا کوم چې روزانه ټایم په ټایم د دې خبرې ذکر ما سره کوي او تپوس هم کوي، رڅي چکار هم وایي. او چې د کوم هغه مو مطلب دو ته مخته کړی و چې یاره داسې یو غریبه کورنۍ دی او دو ته دا تکلیف دی، نو هغه چې کومه دی هغه کار نن نه شروعات وشو او ښه صحیح طریقې سره هم وشو. د ګورې تاسې به ګورم لګیا دي مزدوران او انشاءالله 4-5 ورځو کې به دا شی سر ته ورسیږي. نو زه د دو ډېر شکرګزار یم او ډېره مننه. الله دې چېرته وي آباد لري. یو جهان مننه. قدرمنو کتونکو، زمونږ چې کوم د درود ویلفیر ارګنایزیشن مقصد چې کوم دی هغه د علاقې او د خلکو خاص کر د انسانیت خدمت کول دي. نو په دې انسانیت خدمت کې ستاسو هم د کوم علاقې خلک دي چې هغو دا خواهش وي چې مونږ خپله د کومه پیسه دی ډونیشن دی دا بوده چې د طریقې سره موږ ډونیټ کړو چاته چې هغه مطلب دا هغه حق چې کوم دی هغه هم مطلب دا څه خلکو ته میلاو شي او دې سره سره هغه کوم ول ډونیشن دی هغه په ښه ځای باندې ولګېږي. نو دې کې تاسو موږ سره بھرپور ملګرتیا وکړئ. انشاءالله تاسو به د موږ کوم درود ویلفیر ارګنایزیشن دی نه به ښه مطمئن وي. یو جهان مننه. انشاءالله بل پروګرام کې به انشاءالله بیا د علاقې په خدمت انسانیت خدمت کې به لا یو ورځ